السلام علیکم زموږ هیوادوالو جوړ په خیر د نیکمرغه لوی اختر بې شمېره مبارکۍ درته وایم. الله پاک دې ستاسو ټول عبادتونه درڅخه قبول او مقبول وګرځي او الله پاک دې موږ تاسو ټول په اجانو غازیانو کې حساب. دا کندهار دی او په کندهار کې د اینومین ښایسته ښارګوټی دی او نن زموږ د اختر لومړۍ ورځ تقریبا د مازدیګر شل کم شپږ بجې دي. نو تاسو ته د اختر بې شمېره مبارکۍ وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې اختر به مو ښه په خیره پیل کړی وي یا به سبا د خیره راپیلوي. نو پر ژوند د عمر مبارکت دا اینومینه ده او دلته نو اوس یو څه وخت له بعده یعنې داسې یو ساعت بعده بیا نو دلته راشکېږي ځکه نن د اختر اوله ورځ ده. نو ډېری هیوادوال راوځي میله کوي دا او تا نو رخصتي ده د خیر سره نو خلک بس میلې کوي او ډېری کسان مو په دې پلان کې دي چې ځي د خیر سره شمالي ولایتو ته. نو واقعا دې لري خدای مو دې د مشکلاتو لري خدای دې ټول هیوادوال بیرته په خیر تر خپلو کورونو راورسوي ځکه دې ټولو ته کورنۍ سترګې په لارې. نو خدای پاک دې وکړي چې میلې ښه په خیر سي او په خیر بیرته تر خپلو کورونو پورې راسي. هغه چې د هر ولایت د ځي نور ولایتو ته نو خدای دې بیرته په خیر رسوي. او تاسو راته ووایاست چې په اختر کې تاسو کوم پلان لرئ، چیرې ځئ د خیر سره، هلته په کومو ځایو ته ځئ چې تاسې هلته ګرځئ ځکه هلته خو هم د میلې ځایونه یي هغه پارکونه یي هغه سیمې چې تاسو ورځئ نو هغه راته په کمنټ کې ولیکئ او دا راته ووایاست چې د اختر دپاره مو څه آماده کړي دي د خیره. کالي مو البته کالي و چمپلانو دا شیان مو د وطن څخه در غوښتي وه هلته مو سره برابر کړه د خیره سره څنګه ترتیب باندې اخته وست د خیره سره انشاءالله. نو دغسې خبرې دي. زه هم داسې ګوړې راووتلم ما ویل چې څه فکر په بله سي دلته اینومین ته رالم او تاسو ته به د اختر مبارکي هم درکړم ځکه تاسو پر موږ حق لري. باید موږ تاسو د اختر مبارکي سره وکړو. بیا ټول مسلمانان ټول افغانان باید د اختر مبارکي پر خپل وخت سره وکړي. نو داسې به مخ ته ولاړ سو تر څو دا هیوادوال هم تاسې وګورئ چې دوی هم د اختر لومړی مازدیګر په اینومین کې سره را ټول سوي دي د خیره سره دلته دا ورځ تېروي. خو بس هغه یو خبره ده دوستانو، وایي روغ صحت دی بس هر وخت اختر دی. ولې که انسان خدای مه کړه ناروغ و هغه بیا نه د اختر په خوند پوهېږي نه د دوستانو سره د میلو په خوند پوهېږي په هیڅ نه پوهېږي ځکه هلته دی جوړ نه وي. او که چیرې روغ بشر یې څوک جوړ یي نو بیا هر وخت اختر دی او هر وخت خوشحالۍ دي. بس د روغ صحت دعا به سره کوو او د ښه ژوند دعا به سره کوو. ورورې په دې اینومینه کې دونه ګرځېدلي یو چې په سیمه رامو تاسو ته بیخي ډېر خپرونې ثبت کړي دي او تاسې بیا هم بار د لیدو ارمان لري. هر وخت وایاست چې بس موږ ته دغسې خپرونې جوړوي چې دا د اینومینې ښارګوټي سره وګورو. نو دا د اختر دی د خیر سره لوی اختر دی او په لوی اختر کې خو نو دا خو داسې دی دغه پسونه قرباني کېږي او د قربانۍ باندې خلک بوخت نه. نو خاص د خلکو داسې د کوچني اختر په رقم شوق نه په راځي ځکه په کوچني اختر کې خو نو هلته داسې روژه تېره سي نو بیا خلک راوځي هغه د کوچني اختر کې میلې کوي او داسې ګرځي شاوخوا خوا او شا. نو لوی اختر بیا دغه یو شی دی چې تر ډېره حده پورې بس هغه پسونه حلالېږي او قربانۍ کېږي نو میله دونه نه کوي. خو بیا هم د کندهار ځوانان ډېرې میلې کوي ولې هغوی په اوته کې لا د شنبې څخه تر پنجشنبې پورې ډېره خواري کار کوي د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ دوی بانډار او میله نه پرېږدي.
نو کله چې بیا اختر سي بیا خو نو بیخي بانه جوړه سي وای اوس نو اختر دی د خیر سره زو داسې یو خوا ماته وځو بله میله تر سره کوو نو داسې کیسې دي خوږو لیدونکو سیټا چوک باندې هم کار جریان لري اوس خو نو اختر دی د اختر مخکې هم کار شروع باندې د اختر وروسته بیا شروع کېږي د خیره دا به یو ډېر ښایسته چوک چې ما تاسو ته مخکې هم یو خپرونه ثبت کړې وه نو بس ابادۍ دې ډېرې سي بیا رغونې دي په وطن کې ډېرې سي امن او امنیت دي بس نیمه ډوډۍ د کوټې پای څه ګرځ نه دی لږ داسې خوب آباد د افغان عینو کمپلیکس دی هغه ما چې دوکان درلود دی هېواد د کمپیوټري او لاسي غاړو پلورنځی چې وه نو وخت ته سلام دی کله چې موږ کوچني وو لکه اوس چې دغه نور کوچنیان داسې د اختر په ورځو کې ګرځي څوک په دا فکر کوي لکه هغه د غلاو کمیټه چې جوړه کړي ماشومان یې راوتلي بس ځي کورو ته اول د بیا عیدي غواړي یا د اختر مبارکي غواړي نو دا کوچنیان چې وګورم هغه خپل وخت یې مو راپه یاد سي چې موږ به هم د دوستانو کره تللو یا به د همسایګانو کره تللو هلته به مو د اختر مبارکي یا عیدي غوښتله چا 15 افغانۍ راکړي چا 10 افغانۍ چا نخود راکړي چا کلچه راکړي دونه یو خوند یې درلودی دونه یو سکون یې درلودی چې حد یې نسته یعنې د هغه وخت هغه 15 افغانۍ یا 10 افغانۍ یا هغه کلچه یا هغه نخود د اوس په 15000 افغانۍ باندې هم نه ورکوم ولې په دې هغه بس هغسې خوند یې درلودی دغسې خوشحالي یې درلودله او کله چې انسان تر مسؤلیتو لاندې کېږي د کور سرپرستي ور د غاړې کېږي هغه نو بیا خپل ځان یېري کوشش د دې کوي چې اولادو ته یو څه برابر کړمه کورنۍ ته یو څه برابر کړمه دا فکر ورسره وي نور نو بیا د هغه موډ کې نه یا په هغه فکر کې نه نو بس دغه ماشومان چې وګورم هغه وخت یې راپه یاد سي ډېری ماشومان راوتلي چې دغسې چې وګرځي دغه د ښار نه یو ناحیو ته ولاړ سي هلته نو بس دغه ماشومان راوتلي دي او د دوستانو کره ګرځي د همسایګانو کره ګرځي هغه د اختر مبارکي مشرانو ته ورکوي او خپله عیدي هم ترلاسه کوي چې دا بس د ماشومانو خوشحالي ده د ماشومانو همدغه بس دوی ته ډېر څه دي دغه کم کمپلیکسونه چې جوړیږي دا نو ماشاءالله ډېر ښایسته کمپلیکسونه دي خو لوړ دي ډېر او بل ډېر ښایسته منظم ترتیب باندې دي زه به بېرته پر سیټا چوک باندې راوګرځم د خیره د بېرته به د عینو مینې لاندې طرف ته ولاړ سم ځکه هلته سایه شته ډېری ځوانان راوتلي دي هغوی به مو وګورو د خیره سره وایي د مازدیګر ژړی لمر پر روغ وایه د رنځورو سلامونه او مازدیګر مه ګوره ما ګوره مازدیګر به تل وي زه به کله کله یمه او مسافري سخته خواري ده مسافري سخته خواري ده باران به اوري څوک به ځای نه درکوي نو هغه یو بل دی چې وایي مسافر چې ولاړی نو هغه بس د خیر پوښتي د شپې مه پوښتي چې ته څو شپې بعده راځې څو میاشتې بعده راځې بس د خیر دعا کوئ نور نو بیا هغه پوهېږي چې څه وخت راشي څه وخت نسي
تاسې به هم د وطن څخه ځینې کسان چې اوس دا ویډیو ګورئ لوی اختر دی، کیدای شي ډېر اخترونه مو په جلا وطنۍ کې تېر شوي، کیدای شي خواږه خواږه دوستان مو دلې پاتې او ستاسې زړه غواړي چې راسئ ورسره کښېنئ ورسره اختر دلې تېر کړئ د نږدې څخه، خو هغه ستاسې مصروفیتونه ستاسې هغه د هغه ځای ژوند څه تاسې فرصت نشئ پیدا کولی چې راسئ. نو زه دا وایم چې الله پاک دې تاسو ته داسې موقع به ډېرې په لاس درکړي چې خپل وطن ته راسئ او په خپل وطن کې د خپلو دوستانو انډیوالانو خوږو خوږو ملګرو سره کښېنئ، څو لحظې د وطن په څنډو کې ورسره تېر کړئ. څنډې مطلب ارغنداب دی، عینو مینه ده، بابا صاحب زیارت دی، ژړۍ دامان او ځینې نورې سیمې، پنجوایي. نو بس زه خو د هغه وایم چې خدای دې ټول مسافر وروڼو ته ښه ژوند ورکړي او خدای پاک چې خپل وطن ته په خیر راولي، که په میله یي که عمومي. ولې خپل وطن چې دی، خپل وطن هېڅکله نه پردی کېږي. خپل وطن نو خپل وطن دی یاره. خپل وطن وایي خپل وطن بل وطن، د بل وطن د مړو قدر کموي که څنګه داسې یو ټپه هم شته. نو سایه وار په وار جوړېږي او خلک راوځي، بس دلته کښېني د خپلو انډیوالانو سره بانډار او مجلس کوي. دا نو بیا ګروپي بانډار دی، ګروپي یاران دي، 5-6 یو کم کالي کړي، 5 نور بله کم کالي کړي، بس دغه سایې ته کښېني او خپل وخت دلته په مجلس تېروي. څونه چې د ماښام طرف ته ځي هغونه بس دوی سره راوځي او هغونه دوی دلته مجلس کوي. شنې چای ځینو ته پرتې او ځینو ته بیا مشروبات پراته، ځینو ته ساده اوبه، زوڼې او دا ترتیبات. نو ټیټه طبیعت رستی، خدای دې خوشحاله لري. نورم ټول ځوانان مو، ټول هیوادوال مو، خدای دې ښه د خوشحالۍ ژوند هر ځوان ته، هر ورور ته، هر ملګري ته ورنصیب کړي. دغه طرف ته چې کوم چمن دی، دغه چې ماښام ورته راسو بیخي ځای نه وي پکښې. نو دوستانو هیله لرم چې دا کوچنۍ خپرونه م د خوښې وړ ګرځېدلي. اوس ډېری ځوانان نه دي راوتلي په دې خاطر چې موسم داسې د ګرمۍ دی، نو داسې نیم ساعت یا 3 پاوه وروسته خلک راوځي، بیا نو مجلسونه یې نور تازه کېږي. دا د اختر اوله ده او کندهار دی، په کندهار کې د عینو مینې ښارګوټی دی. تاسو ټولو معززو دوستانو ته یو ځل بیا د نیکمرغه لوی اختر مبارکۍ وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې اختر به ښه په خیر وي، خوش خوشحاله او آباد اوسېږئ او علامه پاجانو او غازیانو کې حساب کتاب عبادات خدای درڅخه قبول وګرځوي. زما له طرفه څخه د خپل ټول فامیل دپاره زما د اختر مبارکي ومنئ. نو په زړه کې مې واز چې ما کله به موقع پیدا کړم چې دوستانو ته د اختر د مبارکۍ یو پیغام ثبت کړم، نو بالاخره دا دی ثبت شو د خیره سره. تاسې دې هم خوشحاله یاست، تاسې دې هم آباد یاست. دا د ترکۍ جامع طرف دی، ترکۍ جامع نو فکر کوم نوم یې بل دی، خو دا ترکۍ جامع په نامه خورا مشهوره سوی دی. دا نوم یې بل دی، دلته نوم شته. به وګورو
زه ولاړ سم که ته ولاړ سې نو دغه جامه چې ده دا جامه په دغه نامه د صبر هسې بیا نوم څنګه هېر شو ډېره یو ښایسته جامه ده ماشاءالله نو دوستانو ښه وختونه ولرئ ښې چارې ولرئ تر بلې خپرونې پرې ماته اجازه راکړئ ښایسته اختر ولرئ زموږ هیواد ستاسو د امیدونو باوري سرچینه مننه چې زموږ هیواد ګورئ زموږ هیواد ستاسو د امیدونو باوري سرچینه